د بدر د جګړې وروسته د مکې کفارو 3000 سرتیري تیار کړل او د مسلمانانو پر ضد د مکې څخه مدینې ته روان کړل. مسلمانانو هم د مدینې د دفاع لپاره شاوخوا 1000 کسان راټول کړل، لکه څنګه چې د بدر جګړې په وخت کې وو. د مکې سرتیري مسلمانانو 3 چنده زیات وو، خو سږ کال د مکې په پوځ کې یو ځوان او تکړه سرتیری هم شامل وو چې نوم یې خالد بن ولید وو. د جګړې سټریټیجي په اړه ډسکشن وشو. ځینې خلکو غوښتل چې جګړه د مدینې دننه وشي، خو اکثرو د دې طرفي وکړه چې پوځ باید په کلاو میدان کې جګړه وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اکثریت نظر ومنو او شاوخوا 1000 مسلمانان د جګړې لپاره راووتل. پوځ په 3 ګروپونو ډیوایډ شو. د مسلمانانو له شاوخوا 1000 مجاهدین یوازې 100 کسانو ته د بدن زغره او تجهیزات ورکړل شوي وو او یوازې 50 اسونه لرل. د دې په مقابل کې د مکې 3000 فایټرز د جګړې لپاره تیار وو. د مکې مشر ابو سفیان د آرمي مشري کوله. د هغه په لیفت طرف کې ابو جهل او په رائټ طرف کې خالد بن ولید او د اسونو سره د پوز مشري کوله. کله چې مسلمانان له 1000 کسانو سره جګړې ته ورسېدل، عبد الله بن ابي او شاوخوا 300 ملګري د پوز څخه جلا شول او د جګړې نه یې ډډه وکړه چې له کبله یوازې شاوخوا 200 مسلمانان پاتې شول. د دفاع لپاره 50 کمانډران په یوې غونډۍ کې ځای پر ځای شول او ورته واضح اډر وشو چې د جګړې په هر حالت کې خپل ځان ځای مه پرېږدئ. جګړه پیل شوه. اولنۍ نښتې د مسلمانانو په ګټه روانې وې. د مکې پوځ زړه مات شو او شاته شول چې د بریا نښه وه، خو شاوخوا 40 کمانډران د غنیمت ټولولو لپاره ښکته شول او یوازې 9 کمانډران په غونډۍ پاتې شول. همغه وخت خالد بن ولید د دې وخت څخه ګټه واخیسته او په تیزۍ شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجل شوی دی چې ګډوډي نور هم زیاته شي. بیا هم مسلمانانو ځانونه په لوړ ځای کې راټول کړل چیرې چې د مکې فایټرز مؤثره برید نشي. د مسلمانانو 3 چنده زیات وو، خو سږ کال د مکې په پوځ کې یو ځوان او تکړه سرتیری هم شامل و چې نوم یې خالد بن ولید وو. د جګړې سټریټیجي په اړه ډسکشن وشو. ځینې خلکو غوښتل چې جګړه د مدینې دننه وشي، خو جګړې وروسته مسلمانان د خپلو مشرانو امر ته غاړه کېښوده او بیا یې په راتلونکي کلونو کې هم د مشرانو د امر خلاف هیڅکله عمل ونه کړ. مکې پوځ شاته شو، خو ابو سفیان وروسته شاوخوا 10,000 کسانو سره د راتلونکي جګړې تیاری پیل کړ. تکبیر! الله اکبر!